Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. سلام دوستانو، طبي معلوماتو چینل ته په خیر راغلی. نن غواړم تاسو ته هغه مهم خواړه چې د جنسي قوت ورسره څو برابره زیاتېږي وښایم. خو له هغې مخکې دوستانو هیله ده زموږ چینل سبسکرایب او تر څنګ یې د بیل نښه باندې کلیک وکړئ. راځه دوستانو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، خواړه د انسان په عمومي روغتیا سربېره د هغه په جنسي روغتیا هم ژوره اغېزه پرېږدي. هر څه چې موږ خورو زموږ جنسي روغتیا په مثبت یا منفي ډول سره اغېزه کوي. یوې څېړونکې ډلې تازه څېړنه کې اووه مهم خواړه چې د نارینه جنسي قوت ورسره څو چنده ډېرېږي په ګوته کړي. دا خواړه ارزانه او هم په هر ځای کې پیدا کېږي چې موږ دلته درته په ګوته کوو. دوستانو راځو اول تور چاکلیټ یا کاکاو. تور چاکلیټ که څه هم په مستقیم ډول د جنسي قوت سره اړیکه نه لري، خو د نارینه موډ او رواني وضعیت ښه کوي. سټرېس، فشار، جنسي ځواک له منځه وړي. خو تور کاکاو یا چاکلیټ کولی شي نارینه له هر ډول ذهني کشمکش او سټرېس څخه راوګرځوي. په دې چاکلیټ کې شته مواد ستاسې موډ او وضعیت ښه کوي چې ورسره ګډ ژوند او کوروالي کې هم ښه رول لري، یعنې ښه ثابتېږي. دویم، اغوز، بادام، ممپلي او نور زړ یې د نارینه جنسي قوت څو چنده لوړوي. د دې ډول خوړو په خوراک سره انسان په وجود کې بېلابېل مهم او ګټور هورمونونه افراز کېږي چې د نارینه په جنسي قوت کې خورا مهم رول لري. دریم، هوږه. که څه هم ځینې خلک د دې لپاره هوږه نه خوري چې بیا یې ګینې د خولې څخه بوی ځي، خو جنسي قوت اصلي راز ګڼل کېږي. د هوږې خوړل نه یوازې دا چې د وینې لوړ فشار کنټرولوي، بلکې د وینې د جریان هم چټکوي. کله چې وجود کې د وینې جریان څومره چټک وي، نو په عمر اندازه د جنسي لحاظه سړی ځواکمن وي. څلورم، شنه سبزي او تخم لرونکي خواړه. د براکلي فامیل ټول خواړه د نارینه په جنسي هورمونونو مستقیم اغېزه پرې باسي، یعنې اغېزه کوي. د دې خوړو خوړل جنسي قوت لپاره هیڅکله هم بې ګټې نه دي. پنځم، ماهي د بي ویټامین په لرلو سره د نارینه د جنسي ځواک لپاره ګټور عامل دی. د ماهي خوړل په وجود کې د وینې جریان تیزوي او جنسي انرژي څو چنده ډېروي. شپږم، اوت یا اوربشې لرونکي خواړه. اوت چې په ټولو بازارونو کې موندل کېږي او د اوت په نوم هم مشهور دي، د جنسي قوت لپاره ګټور خواړه دي. دا خواړه د وزن په کنټرول کې هم خورا ښه ګټه لري. اوت یعنې میکس میوه، تازه میوه. اووم، پروټین او پروټین لرونکي خواړه هم له شک پرته چې د جنسي قوت لپاره ګټور دي. پروټین د ټیسټرون په نوم هورمون افرازوي چې د جنسي